تور زنانه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راغلې څه وي په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې حدیث په ما باندې میرګي پیریان راځي په ما باندې میرګي بیماري ده زه راولېږم یا رسول الله نو زما دپاره دعا وکړه چې د بیماري الله ختمه کړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل زه به دعا وغواړم ستا دپاره الله به دې روغه کړي داسې هم کیدی شي او که صبر کوې الله به درله جنت درکړي که صبر کوې الله به درله جنت درکړي په صبر جنت میلاوي هغه یا رسول الله صبر کوه خو وایي دومره ده چې یا رسول الله چې دا بیماري را باندې راشي نو بیا کله ښکاره شمه کپړه رانه اوچته شي نو دا سوال الله ته وکړه چې ښکاره کېږم نور به صبر کوم چې الله راله جنت راکړي نو په صبر باندې څه میلاویږي جنتونه میلاویږي